السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم او مخامخ چې تاسو وینئ دا یو جماعت او تر 12مه پورې سکول دی اسلامیک سوسایټي اف بالټیمور د امریکا میریلینډ ریاست په بالټیمور نومي ښار کې دی راغلی م د جماعت کې هم ګرځوم د سکول کې هم ګرځوم پوره پارکینګ لاټ دی ول خو ته خیم ورګه پارکینګ لاټ د توخم چې اوس هم په دې جماعت کې په دې مدرسه کې یا په دې سکول کې څومره خلک پوره علاقہ د دې جماعت سره او د دې سکول سره 12مه پورې سکول ته د ځکه درخوایم چې په امریکا کې ځنې خلک وي جماعتونه شته مذهبي ازادي شته جماعت تم خلک پریدي مانځه تم پریدي او کنم پریدي نو دا دومره لوی جماعت دی دا دومره ګاډي چې پکې ولاړ دي د جماعت کې دومره خلک دی وخت دا ویني تاسو ګیر چا په دنه جماعت ته نه وځو خو اول د دې ځنه شروع کوم او دا سپارت چې کم دینو دوه خو پکې درې خو پکې امامان دي یو امام پارکینګ لاټ دا دی او بل امام پارکینګ لاټ دا دی او بل امام پارکینګ لاټ مطلب دا پارکینګ سپاټ یادوم چې دلته کې د امامانو صاحبانو هغه دي چې ګاډي ودري ښه دلته د ګاډي نشي ودرولې نو دا د امام چې کم دینو دا غته د احترام او عزت ورکول لپاره دا غ سپاټ ځان لده بیا دا سپاټونه د خلکو د پاره څوک چې معذور دي د مطلب دا چې په خپل ډیر ګرځېدي نشي کوم چې باباګان دي یا بیګان دي یا سناسو او معذوري لري د معذور سړي دلته ډیر زیات قدر کیږي په امریکا کې نو دلته ډیر خیال ساتل کیږي وسره چې کم دینو تواب صاحب راغلی تواب صاحب دلته کې خو تواب صاحب وایي چې بیګا زما اسوتانه دلته راغلی او ډیر زیات راشو نو دغه تواب صاحب تاسو بیګا ما اسوتان دلته راغلی وې کنه ډیر زیات راشو اجي لور شي داس دنه لور شي راځي څنګه دا وسره دغه ودانې دي هغه سره پورې دا تللی دی دومره ګاډي چې کم دینو دا د جمعات ته راغلي دی وګوره دومره جمعات دومره لوی جمعات زه فکر نه کوم هینډیکاپ یې ساري ګاډي دي څنګه مې تاسو ته چې معذور خلکو ګاډي چې کوم جمعه سره نږدې ګاډي ورول غواړي دنه جمعات ته ورځو غواړي کړه ما ملګری ما سره دی کنه موږ یو ځای رالو او دې وخت کې به دې کې یو کانفرنس هم روان دی سیرا کانفرنس دا سیرا کانفرنس ختم شوی دی بیسیکلی د 14 او 16 غوانه شو نو دا به دومره خلکو پکې ویناګانې او برخې اغوستې دي او دې پکې ګوردا جایزې دي ډایننګ او نیچے سکول ہے لاندې سکول دی وی ہے نا اور آپ یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں یوزول میں پچھلے گلی میں رہتا ہوں پچھلے گلی میں رہتے ہیں اس کے قریب رہتے ہیں اچھا اور کمیونٹی زیادہ ہے یہاں پہ اور مسلمان جو ہے مطلب کون سے ملک سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کے پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش اچھا عربین اسٹیٹ اب اچھا میں آپ کو فالو کرتا ہوں ها دا وایي چې پاکستان انډیا او بنگلاديش مسلمانان دلته ډېر زیات دي په پاڼو ورخیز جماعت دی راشه تاسو د کلي جماعت داسې دی تاسو په علاقه کې دا بالټیمور یو لوکل جماعت دی دومره لوی جماعت دی دا ملګری چې کوم دی نو دیم پکې ګرځي دا پکې څه دي دا پکې واقع چې کوم دی تاسو په جماعتونو کې رستورانټ دی دلته په جماعت کې رستورانټ دی تاسو په جماعتونو کې داسې حال نه زموږ په جماعت کې حال هم اشتراک کته دی دلته جنازه وشوه څو شېبې وړاندې نو جنازه وشوه جنازې نه پس چې کوم دی دا خلک راغلي او هغه خلک د چا چې غم شوی دی نو هغوی اوس خیرات کړی دی نو که نه خیرات یې کړی دی دا پکې واقع د پیزارونو ځای دی پیزارونه دلته پراته نو څوک چانه چپلې پټي نه چانه چې کوم دی هغه یو سړي کیسه کوله هغه نه हमारा ملګري اردو وایي نو دا وګوره پیزارونو ځای دی پکې اچھا اندر چلے رہے راشو نو یہاں پہ نماز یہاں پہ ہوتی ہے امام صاحب यहाँ पे होते हैं हाँ पक्को तो पक्के गोरे न चा पक्के पट करो जुमाता न चा पेजार पट करो जुमात ना है ना तस्वीर पक्के लगे यार गोरो लैपटॉप पे आंसर रोड़े दे दिलते कि जम उठे मुँह तो गोरे नो तक मुँह गवंडे रे गवंडे ना मत करे रे भर ऊपर भी जाते हाँ चल रहा ऊपर चलते کوم دین تک تاسو ما ګور چې کوم خلک درې دي نشي په ناسته مونږ کې دغه د پردا کورسې خو دي شي او دا ټایم نه مانځه ټایم دی او نه د بانک ټایم دی نو ځکه خالی دی خلک بوجي جمعات خوشته او خلک بګی نشته ځکه چې زموږ ایکسپرت هم ډیر زیات دي لوډ سپیکر ته پکې وګوره ممبر ته وګوره کنه دا وره چې په کورسې خو دي شي دي دا نه چې کوم دین ها چتریم پکې پرتا چا چتریم پټا نکړه نو تاسو بلور شو اوس ورزو دی خواجه کم دین پکې دغه روان دی برخه بیسټرو دا دی وخت روټه روانه دنه پکې کنه د فوګوره خلک د جنازې نه پس څوک راشي او روټه دغه کوي کنه د تاسو ګیر چا پیره تاسو وګوره نو تاسو ته بخکاری خلک به کې ناشتي د جنازې نه رااله جنازه وشو او دلته روټه ورکې دا پکې رستورانټ دی کنه رستورانټ کې ګوره چې کم دی نو دا پکې سوډیم ملاويږي کنه هلو ما سي خدا څخه خبره کنه نو پیزا پکې ملاويږي او دا پکې تو دا پکې خوراکونه دا پکې ترترزوي کار کوي خلک هم پکې پروزګار کړی دي اور پکې ایلیویټر هم لګېدل دي آپ کہاں جائیں گے نیچے چلتے ہیں پلے گراؤنڈ دکھاتا ہوں بچوں کے لیے اچھا دیوی ماشومان د لوبو لپاره پکې مزه جوړ کړی شوی دی ریسټورانټ نه دی پکې اور آپ یہاں نزدیک رہتے ہیں جی بالکل میں ہاں یہ کون سی جگہ ہے یہ سسٹرز کے لیے خدا خويندو لپاره ځای دی دوی چې زنانه دلته کې کینی
چې کله خلک ډیر شي بیا دې طرف ته راځي ښه لوډ سپیکر یې لګېدلی چې امام صاحب هلته لګېدل دلته خلک اواز اوري دا پکې بعد غسل خانه ده که نه او 10 شادام پکې خلک کوي دا د ښځو لپاره پکې هغه ځای دی او 10 شادام ځای دی که نه بره چې کوم دی د خویندې چې کوم دی خویندې مطلب دا چې زنانو دپاره ځای دی هغوی پکې لړ شي دا پکې غوږ کېره ښه دا سکول دی پکې دا وینې دا د ماشومانو سکول دی د 12مه پورې سکول یې 12وي جومات تک نه जी سکول ښه دا کچات نه واخلې 12مه پورې پکې سکول هم دی اسلامي سکول دی سکول سره د ماشومانو دپاره د لوبو ځای او دا خبره دې خوا راشي دا اوس پکې بر هم ځای جوړېږي او دلته چې لوبو ځایونه جوړېږي که نه هغه هم په داسې طریقه جوړېږي چې هغه تاسو ته ګوره دغه کې اوس وکې هغه لوبو ځای چې جوړ شوي هغې سره دغه توق شوي ځایونه جوړ شوي دي هغه لکه ډي ان اے په توګه جوړ شوي دي دا پکې وګوره که نه وی کیپ آؤٹ کنسټرکشن ایریا دلته کې کار روان دی دا د ماشومان د لوبو ځای دی پکې دا اوس سکول دی دا جومات دی دومره لوی جومات ستاسو په کلي علاقه کې شته زه خو یم چې دومره بچې کم دی دومره یہ آپ نے فیصل مسجد دیکھا ہوا ہے जी बिल्कुल देखिए یہ اتنا یہ اس سے چھوٹا ہے کہ بڑا ہے उससे थोड़ी सी छोटी है یہ اس سے تھوڑی چھوٹی خواہ په اسلام آباد کې هغه عربیانو جوړ کړی دا اور یہ یہاں پہ تو زیادہ تر جب مسجدیں ہوتی ہے وہ مطلب کہہ رہے کہ پاکستانی کمیونٹی کی ہے یہ کس نے بلڈ کس نے کی ہے زمین کس نے चीज़ ये है कि ये इस पे कोई कम्युनिटी नहीं है हाँ, हाँ। मतलब सारी कम्युनिटीज़ आती हैं अहले तशरीफ़ भी आते हैं हाँ سارے آتے ہیں اچھا सुन्नत भी आते हैं اور یہ نہیں اور یہ چلتا ہے مطلب ڈونیشن سے چلتا डोनेशन से चलता है गवर्नमेंट भी डोनेशन करती है ہے گورنمنٹ भी دیتی ہے Because- یو ایس گورنمنट या د امریکی حکومت جماعت له پیسې ورکړي راشه کته دیږي ہے نا टैक्स फ्री होता है टैक्स फ्री होता है हाँ टैक्स फ्री नहीं था जुमात बने टैक्स नहीं था हो फिर भी उस दिन मैं एक पोस्ट देख रहा था मैं पश्तो में बताता हूँ ताकि आप आ जाए चलते हैं बस चलते हैं ना हाँ जूम कर दीजिए تاسو بل زیات هم بوزم په دې کې مې جمعات لیدو هغه ته وی چې ته هم چې کم نه نو ځان به فایلر جمعات بم فایلر دغه کوي اچھا جمعات به خامخا فایلر وي خو هغه نن پراپرټي په هغې باندې ټیکسونه نه لګي یو کس پکې خبرې کولې ما په یو ګروپ کې کامنټ خو نشو کولی چې جمعات فایلر کړي دا جمعات هم ټیکس فایل کوي خو نان ګورنمنټ نو ټیکس البته چې کم دی ته حکومت ته بیا چندې ورکوي د امریکي حکومت هم د چندې جمعات ته چندې ورکوي چې دا جمعات چلیږي د جمعات باندې چې کم دی خلک مذهبي ازادي ډېره زیاته راته ډاکټر ته جاب ځای ته لاړ شه نوکرۍ ته لاړ شه او ته یې په غاښ مې درد نه راځم او ته چې مړه راشه ډاکټر ته دې وښیم چې ټیک به شي غاښ خو که دې ورته ووایي چې زما رمانځه ټایم دی او جمعات ته ځما په خدای تعالی مې د قسمې کړي منې کړي او که منې کړې راګیرېږي که نه داسې راګیرېږي چې دغه خبره چې مذهبي ازادي دار یو شي ده چې کله دې ورته وایي زما په مذهب کې دا شی نشته نو بس بیا پکې نشته او چې ورته وایي ما په هغې معلومات به کوي خو د تاسو د درخوایم دې خوا که نه دا تاسو ګورئ دې نه موږ بل خوا هم ځو او بل خوا ورځو خو دا ما وایي چې تاسو دا جومات در وښیم نو دومره لوی جومات دی او زموږ د ملګري دې شاته پاتې کېږي ګاونډ کې نو د دې څه زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازت او مقصد مې ویډیو مې پې هوا کې نه جوړه کړې دته مې درښودل غوښتل په حجره کې ناست کاکا په کور کې ناست زما ترور ماسي ابې نیا چې په ذهن کې دا سوال راځي چې په امریکا کې مسلمانان شته او که نه او په ځینې ممبرونو باندې ناست هغه امامان چې وایي چې یالله امریکا تباه کړې نه کې داسې جوماتونه هم دي تاسو غواړئ دا جوماتونه هم پکې شهید شي د لوی الله په امان